نو په دې کې ډېر زیاتره قصوروار زه هغه پښتنو ډایرکټر ته هم وایم چې تاسو داسې خلکو ته میدان ولې پرېښودو، تاسو په خپل ځای به بالکل یو جګ ولاړ وئ. ارشد خان فلم چې د شاهد خان رور دی چې ما کتلې د هغه لکه میوزیک غانې لکه زما په سمجھ کې راځي، خو زه ارشد خان صاحب ته یو سوال دا کومه چې دا پښتانه صرف په KPK کې پاتې کیږي کو په کراچۍ کې هم دي؟ کروڑاو پښتانه دي، دوی یو ښه فلم غواړي، ښه میوزیک غواړي، ښه ساوند غواړي. نو وروره زه تا ته وایم یو پاره تاسو محنت وکړئ، په KPK کې شوټینګ وکړئ، په کراچۍ کې شوټینګ وکړئ. یو پښتو فلم جوړ شي هغه په یو طرز باندې جوړي، په یو طرز باندې غاني، او هغه غاني ټول صرف پتا سو په باغونو کې پتاګه کې فلماوي، په یو لوکیشن باندې فلماوي، نو هغه شی مزه نه کوي. داسې لوکیشن دي کنه، داسې لوکیشن دي نه التا کوئی اجازه وام لینو التا کې دومره پبلکس لکه هغه سیټ کې هی او نه لکه زه ته اوس لکه د اوکس بے پیراډایز پوینټ وېما وطنا سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار کې موجود یم. زما پر څنګ باندې یو داسې انسان، یو داسې پښتون ناست دی چې دا پښتون په یو زمانه کې منی سینما چلوله. منی سینما و هغه سینما ته یایي چې په اسانه پښتو کې به مونږ ودې ته ووایو وړوکې سینما. وړوکې سینما د ځوان په یو زمانه کې چلوله. په هغه وړوکې سینما کې به په سلاو انسانان د پښتو فلم وکتو ته ناستو. بیا سوکا سوکا دا ماحول چینجېدی، جدیدیت ته راغلی، جدید ماحول کې جدید فلمان سو، هغه سینمې ختمې سوې. خو له دې سره سره د کراچۍ په ښار کې، بلکې که زه دلته دا خبره وکړم چې د پښتانه په وطن کې سینمې له عروجه د زوال و طرف ته راغله. د دې وجوهات به څه وي؟ نو زما پر څنګ باندې د کراچۍ په ښار کې تاج کونسلر ناست دی. تاج کونسلر وده ته ځکه وایي چې یو وخت د بلدیات په الیکشن کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ باندې د کراچۍ په ښار کې د بلدیاتو کونسلر جوړ شوی و. نو زما پر څنګ باندې تاج ناست دی. له تاج سره د پښتو فلمانو متعلق او د سینمو متعلق باندې خوندوره مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې تاج کونسلر ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مشه. وعلیکم سلام. مندوخیل صاحب تاسو ډیره شکریا چې تاسو مونږ یاد کړلو، او ډیره مهرباني چې راله خوش آمدید وایي تاسو ته. ډیره مننه تاج وروره. تاج وروره، دا ماته وایي ژوند او زندگی د څنګه ده؟ بد الله شکر دې ټیک ټاک څنګه چې نور خلک دي داسې بس الله دې آباد ساتي ټول سره. تاج وروره، لکه څنګه چې شروعات کې خبره ما وکړه د پښتو سینما هغه چې سینمې سوکا سوکا د زوال په طرف باندې روان دي. کراچۍ ستا په مخ کې د په کراچۍ کې ډېرې سینمې ختمې سوې، په هغو باندې پلازې جوړې سوې. دا راته ووایه د سینمو دا زوال وجوهات به څه وو؟ مندوخیل صاحب، زوال خدا دی چې که وګورې سینماګانې په کراچۍ کې زما په خیال تقریبا یو 2-3 سینماګانې به پاتې شوي. نو مقصد دا دی چې دې زوال خو یو خو که وګورو مونږ لکه چې یو خو دا موبایل راغلو، دا سړي په جب کې راغلو. دویم لکه چې دا سینماګانې چې کومې ماتېدې یا دغه کېدې، حکومت له پکار ده دا خو د غریبانو یو تفریح و. پکار دی چې هغو دا شی نه ماتولو چې بای که تاسو پکې پلازه جوړوئ خو سینما به پکې لازمي جوړوئ چې د غریبو د تفریح ختم نشي. سر تاج وروره، د تفریح خبره ده وکړه چې دا د غریبانانو مطلب فلم کتل د غریبانانو تفریح ولا، خو لیکن ډېر پښتانه فلم ډېر بدنام چیز بولی و فلم ته پښتانه بدنام چیز ولې وایي؟ سر دا خو تا ډېر ښکلی سوال وکړو، او دې ته په دې وجه وایي ګوره دا فلم سینما مینې داسې مونږ هم چلولې ده، پبلیک به زموږ خواته چې راتو نو د هغې کہانی به هم یو بهترین یو مزه وه، ریسپیکټ جانداره کہانی به وه. پښتو فلمونو پهله ډېر بدرمنیر صاحب و، لکه هغه خانه بدوش،
داسې ډېر ښکلي فلمونه داسې جوړ کړي نو خلک پښتانه به وله کتلو ته بلکې پوره فیمیانې به تللی دی ته خو د هغې نه بعد چې کم پښتنو بل چا داسې یو ګرانډ دغه کو چې هغه پښتانه ډایرکټر سایډ ته کړله هغه راله هغه یو فیاشي طرف ته راله په هغې کې دوی فیاشي ګانې شروع کړې دغه شروع کړې نو خلکو لکه دا شی ډېر بد وګڼو ولې چې پښتانه بیا خو نه فیملی تللی شي نه هغې ته خپل واړه لیږلی شي نه دغه لیږلی نو په دې کې ډېر زیاتتر قصوروار زه هغه پښتنو ډایرکټرو ته هم وایم چې تاسو داسې خلکو ته میدان ولې پرېښودو تاسو په خپل ځای به بالکل یو جګ به لاړ وئ چې بھائی داسې کار مه کوو چې زموږ پښتنو د ثقافت ختم شي نو دا زوال په دې شروع شو چې دوی دا فیاشي ته ننوته بعد دا دې نه بعد فلمي زوال شروع شو تاج وروره ته دا خبره کوي چې پخوا د بدر منیر صاحب په وختو کې چې په هغو وختو کې به ډېر د خوند ډېر ښایسته ډېر زبردسته فلم سازانو ډایرکټرانو صاحبانو پښتنو ته ورکول بیا یو زمانه داسې راغه چې په فلم کې فحاشي راغله نو هغې د هغې فحاشي په وجه باندې پښتانه بدنامه سو ځکه و پښتو فلم ته ډېر پښتانه بدنامه فلم وایي دا راته ووایه پښتو فلم به له بدنامي څخه بیرته صحیح لار ته څنګه راولو پښتو فلم ته به موږ داسې دا شی راولو چې ګوره د پښتون ثقافت پکې د پښتون ثقافت د هغې کہانی جانداري سسپینس پکې اسټوري ښیي ګانې ښیي میوزیک یې ښیي اوس فرض کړه خبره کومه لکه چې اوس یو ځای واده د چا کره او د هغې ګانې دومره مزیداري چې په واده کې خلک یوري او داسې خوشحالي که نه نو خلکو ژره کم فلم ګانه ده نو هغه فلم به زه خوایم چې هغه فلم به سوپر هیټ ځي لکه اوس د انډیا فلمونه ته وګورې هغه اکثر په ګانو باندې ګورې ډېر زبردست یو رسپانس هغو ته میلاویږي سر جی تاج وروره دا ماته ووایه لکه څنګه چې تا خبره وکړه چې پښتو فلم د پښتانه په کلتور باندې جوړوی سه نو دا به هیټ کیږي په موجوده دې وخت کې په دې ماحول کې چې په پښتو فلم انډسټري کې پسمار څو ډایرکټران دي لکه ارباز خان شاهد عثمان ارشد خان دا رنګه ډایرکټران نو ته څه وایې چې څنګه فلم د کتونکو دپاره ساز کی چې هغه فلم له سینمې څخه کم از کم 3 میاشتې کوزیږي نه مدخل صاحب د دې ټولو کې چې زبردست ډایرکټر دی ولې زه پښتو فلمونه هم لکه داسې که وګورم لکه ډېر کم ګورم خو د ارشد خان فلم چې او د شاهد خان رور دی چې ما کتلی د هغه لکه میوزیک ګانې لکه زما په سمجھ کې راځي خو زه ارشد خان صاحب ته یو سوال دا کومه چې دا پښتانه صرف په کې کې پاتې کېږي کو په کراچۍ کې هم دي نو په کراچۍ کې خو 1 کروڑ پښتانه دي پښتو فلم کو کامیاب شوی دی د کراچۍ نه کامیاب شوی دی تاسو د کراچۍ نه یو 2-3 اکټر واخلئ تاسو وګورئ او بیا د هغې کراچۍ په لوکیشن کې یو فلمونه جوړ کړئ کو ستاسو سره د نغري موږ ستاسو سره سات درکو دی دپاره تاسو ته لوکیشن یې ښوولی شو تاسو ته څه ځای کې څه مسله پېښېږي موږ د سره ور دی شو خو ستا غوندې ډایرکټر ډېر زبردست ډایرکټر یې او بیا ستاسو والد صاحب چې سردار خان و د هغه هم یو نوم دی او زما کار دی چې شاهد خان ډېر ښکلی اکټر دی په پښتو په حوالې سره لکه ډېر ښکلی ډایلګ زه خوایم چې اوس زه به دغه وایم ته به چې دا دغه خو زه دا وایم چې په دې ماحول پورې شاهد خان ډېر ښکلی اکټر دی خو چې دوی داسې یو فلم جوړ کړي چې د کہانی یو بهترین کہانی ساوند یې ښکلی ګانې ښکلي نو انشاءالله دا فلم به سوپر هیټ ثابت کیږي سر ته شاهد خان او ارشد خان ته دا خبره کوي چې له کراچۍ هم فنکاران واخله جی د هغې یو وجه ده تاسو به یو هدایتکار لیدو جان محمد د اردو فلمونو نه هغه به د پنجاب نه یو اکټر اغستو د سیند نه به هم اغستو د پښتونخوا نه به هم اغستو د کراچۍ نه به هم واغستو نو هغه فلم به هغه په اختر کې لګو او چې اختر کې به ولګو پیله به خلک زه په خپله ځاني د جان محمد فلم به ما پیله شو پیله ما کتله په اختر کې ولې د هغه به کہانی هم زبردسته وه ګانې به یې ډېرې ښکلې وې ساوند به یې ډېر ښکلی و نو په هغې هغه به اکثر بدر منیر هم اغستو نو موږ به بدر له لاړو چې موږ د پښتون اکټر دی راځه دا وګورو نو په هغه حساب به د هغه فلم ډېر سوپر هیټ شو نو زما هغو ته دا سوال دی چې تاسو د کراچۍ نه اکټر والی نو چې کراچۍ نه اکټر والی ګوره هغه پبلیسټي کوي هغه به په کور کې نه کیني هغه به دین رات یو کی او دا فلم به کوشش کوي چې سوپر هیټ شي پښتو فلم انډسټري بنیاد له کراچۍ څخه سوی دی اول چې کم فلم پښتو فلم انډسټري کتونکو ته ورکړی دی هیټ فلم یوسف خان شیربانو نو کراچۍ پر دا ټولو فلم سازانو او ډایرکټرانو دا حق لري چې له کراچۍ څخه په یو فلم کې یو فنکار واخلي نه بالکل ښکلې خبره ده ګوره نوی ټیلنټ پر راځي که نه دا نوی جنریشن چې څومره دی دا نوي
الکان غواړي نوی هیرو غواړي. ګوره د هر سړي خپل خپل یو دور دی. د انډیا کو اداکارانو ګورې که نمونه د تناخله مخ ټول لاړه اخیره کې یو شاهرخ خان راغلو په هغه ځای هند شو. او زه تاسو د دا وایم چې تاسو نوی الکانو لګ ارشد خان سي موخه ورکړئ. زه تاسو ریکوست کوم چې د کراچۍ نه چې تا موخه ورکړله نو ان شاء الله زه تاسو خپل ځاني ويم چې زما لایک څه خدمت زه به تاسو سره منډه ورځ ارصد سره یو دغه کوم چې ستا فلم هیټ شي. خو د کراچۍ نه به اکټران زکه اخلي چې د کراچۍ د حق ته تاسو کراچۍ له حق نه دی ورکړی. نو نن دا سینماګانی چې ویران دي کنه سر دا د دې نه دي. ګوره بار بار مونږه د یو شی ګورو نو اغه نه خلکو له تور شي نو نوې سسپنس ورکړي. نو زه تاسو ته گزارش کوم چې ان شاء الله دا پښتو فلم به تاسو مونږ به تاسو لمنډي وو چې سپر هیټ شي دا او خلک یو ګوري چې واقعي دا ارشد خان او دا پلار زوی چې وګوره داسې فلم یې جوړ کو چې وې کړل. تا جوړه بل خواته براسو په پښتو فلم انډستری کې خو ډیرو اکټرانو د خپل فن مظاهره په مختلفو وختو کې په مختلفو فلمانو کې کړې ده. ستا تر ټولو د خوښې اکټر کم یو دی؟ سر ډېر ښکلی سوال دی وکړي. زموږ کوم ښکلی اکټر دی سر هسې خو زه وګورم زموږ دپاره ټول پښتانه اکټران ډېر خوښ وو. لکه که هغه نعمت سرادي واخلې بدر منیر واخلې او داسې دا نور پکې واخلې. خو زموږ لکه اصف خان و دا کې یو وجه وه هغه به په اردو فلمونو کې هم کار کولو په پښتو کې هم کولو. موږ به زیاتر اردو فلم ته چې لاړو نو هلته کې به اصف خان دپاره موږ لاړو. موږ به بلې رول نه تو صرف اصف خان کې هغه ویلن او کو هیرو. زما په خپله ځاني ډېر خوښ و د هغو د یختو سټایل د هغو ګیټ اپ سټایل. نو داسې سټایل چې د کراچۍ اکټران پکې راشي که نه نو څنګه د شانی جوړ کړی و. نو شانی څومره سپر هیټ فلم و نو دا سر زما ډېر خوښ و. لکه اصف خان باندې سر زه ډېر لکه غټ لکه ورکوم. اصف خان صاحب ما ته په انټرویو کې د شانی ذکر وکړي چې د شانی نیم شوټینګ رشیا کې مونږ وکړی. نو هغه ټیم کې به فلمان چې کوم نیم به په پاکستان کې وو نیم به له ملکه بهر ساز کېدل. یعنی دومره د عروج زمانه والا. بیا د عروج زمانه راغه زیوال ته راغله. اوس زیوال دلته داسې دی په کراچۍ ښار کې د پښتو سینمې تقریبا ختمې دي. د پښتو د 2-3 سینمې به مونږ څنګه بچاوو؟ زه خو دا دی چې د 2-3 سینمې به څنګه بچاو هغه به داسې بچاو چې تاسو سره داسې بهترین فلم جوړ کړئ لکه څنګه په انډیا کې جوړیږي. ګوره انډیا کې چې یو فلم جوړ شي اوس لکه زه د شاهرخ خان یو مثال درکړم یو پټان فلم جوړ کو. پټان فلم دومره پبلیسټي اوس چې هغه د نیمې شپې هم چلیدو خلکو وایي هاوس فول ارباو روپۍ وګټلې. زما د اړه په خپله دا خواهش دی چې تاسو داسې یو فلم جوړ کړئ چې د هغه پبلیسټي وشي او د کراچۍ نه پکې اکټرانی د کې پي کې نه پکې اکټرانی پښتانه لکه ډپینګ والا کسان نه اوریجنل پښتانه پکې واخلای. او زه ان شاء الله تاسو ته دا وایم چې دا زه تاسو له ګارانټي درکوم چې دا سینماګانی بم بشي او د فلمونو انډستری به بحال شي او داسې کلچر به چې داسې خلک به ګوري چې زموږ په دغه کې ګوره زموږ په کراچۍ کې چې زیاتره پښتانه پاتې کېږي بنارس دی لانډي دی پښتونخوا دی منګاپیر دی نارت نازآباد دی. نو موږ په خپله ناز آباد اوسېدونکي خو ان شاء الله کې ماړی ده کو وګورې داسې نور هم ځایونه دي. زه روما پښتنو نه دغه کوم سوراب ګوټ ته تاسو دا خلک وګورئ دا کروڑاو پښتانه دي دوی یو ښه فلم غواړي ښه میوزیک غواړي ښه ساوند غواړي. نو وروره زه تاته دایم یو پاره تاسو محنت وکړئ په کې پي کې کې شوټینګ وکړئ په کراچۍ کې شوټینګ وکړئ تاسو د خپل ګیټ اپ لکوټې چینج کړئ. نو زه به دا یم چې ان شاء الله دا فلم به سپر هیټي زموږ لایق څه خدمتي یقین وکړه چې زموږ په خپله لکه ځاني ما 25 سال ویډیو شاپ چلولی دی. نو زما شو ته به چې کم کسان زه به رالم نو کم سے کم 150 کسان ما مینی سینما ته ناست هغه به ولي بیا به چې هغو کم فلم کتو نو په دې کې به داسې یو اسکرپټ کہانی به کتو چې یار نه دکه ولګوه هلکه ما نور خو هم دي وایي نه یار دا وګوره دا موږ بار بار ګورو د سټوري زموږ خوښه ده د میوزیک زموږ خوښ دی د ډایلاګ موږ خوښ دي. نو دلته چې موږ یو پښتو فلم جوړ شي هغه په یو طرز باندې جوړي په یو طرز باندې غاني او هغه غاني ټول صرف په تاسو په باغونو کې په دغه کې فلماوي په یو لوکیشن باندې فلماوي نو هغه شی مزه نه کوي. تاسو لګوټ چینج راولای چینج چې سو پورې نه راوستي کنه نو ډیره ګرانه ده سر. نو زما خواهش ته په خپل ځاني باندې چې تاسو داسې چینج راولئ چې دا پښتو فلم په پوره ورلد کې خلک وګوري چې واقعي پښتنو فلم جوړ کوو. سر تا جوړوره یوه خبره ما ته رایاده سوله. ارشد خان په یو انټرویو کې دا خبره کوي دی وایي چې چرته موږ فلم سازو نو بیا د هغې علاقې له پولیس سره له مختلفو ادارو سره مونږ مذاکرات کوو اجازت ځینې اخو په هغه اجازت پورې ستړي سو مونږ.
نو کراچۍ خبره تا وکړه که کراچۍ کې فرض که دوی یو فلم سازوي دلته د پولیس یا د مختلفو محکمو اجازه به څنګه اخلي؟ مدخل صاحب خبره دا ده چې داسې لوکیشن دي که نه داسې لوکیشن دي نه الته کو اجازت وام لینو الته کې دومره پبلکس لکه هغه سیټ کې هی او نه لکه زه ته اوس لکه د اوکس بے پیراډایز پوینټ وایم لکه اوس تاسو کې اوکس بے پیراډایز پوینټ خینو کې پی کې چې څومره نوجوانان دي هغه د سمندر نه کتلې دا هغه په دې فلم کې وګوري دی فلم یار چې اوکس بے پیراډایز او کراچۍ پکې خي کلیپټن پکې راشي او خي داسې پکې ګوره گارډن دی او غانې پاګه کې فلم او کوي مخکې په اردو فلمونو کې دا خلک گارډن ته کراچۍ گارډن ته پاګه کې به فلمونه فلمولا نو داغه اجازت نامه د پاره ان شاء الله موږ به یو ټیم ولا ترتیب کو هغه ټیم به غولا کار کوي انتظامیه دومره نه کوي چې څومره ټیم کوي او په مینو محبت سره کار کیږي پبلک موږ هغه شان سر ګایډ کوو سر. په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته که د یو بهترینه زبردسته پیغام په ذهن کې وي؟ زه خو ته دا وایم لکه چې مندوخیل صاحب څومره دا شوبس دپاره راوتی دی او داسې یو کار دی کوي او مخې ته روان دی نو زه دته دا وایم الله دې ته چینل ته ترقي ورکړي دغه ورکړي او دا داسې وخت کې ته چې په شوبس باندې زوال دی او ستا ډېر غټ همت دی دا دومره غټ همت دی یقین وکړه چې په دې دور کې خو زه هم ډېره ګرانه خبره ده خو ستا همت ته زما سلام دی او تا زما نه چې دا انټرویو واوسو زما هم یو خواهش و چې زما دا انټرویو هغه هدایتکاران ډایرکټر زه خیر هغه نور ډایرکټر را نه میر شوي دي د هغو به هم زه دا ووایم چې تاسو هم ښیئ تاسو په مل کې یو داسې یو فلم جوړ کړئ که نه که بجټ تاسو سره کمی تاسو په مل کې ګوره په یونټي کې ډېره غټه فایده ده تاسو خو پښتو فلم لا کار کوئ که نه نو زه به دا وایم چې زه ټولو ته لکه یو دغه وایم چې ټول ښیئ خو د ارشد ډایرکټر د ته ځکه زه دا بار بار خبره کوم د ده د فلمونو کې لږ جاني په سټوري کې او په دې میوزیک کې او چې دی بس د کراچۍ نه دا دغه ولي او ستاسو د چینل ته ډېر سر ډېر لکه الله دې ترقي ورکړي او زه تا ته همت ته سر سلام کوم. ډېره مننه کور د ودان سه. ګرانو کتونکو دا و تاج کونسلر چې د پښتو فلم انډسټري په حواله او د سینمو په حواله هم له ده سره زبردسته ښایسته مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی الله سپارلی یاسته د خدای په امان.